دغه غم یې ولیده د هغې درد او د غم د هغې دپاره یې په دې خاوره ده شیخ صاحب په نوم باندې د عظیم کانفرنس منعقد کړ. الله تبارک وتعالی دې دا کانفرنس سمور وګرځوي او د دې خیر او برکت په عالمي دنیا الله کې خودی کی. به هر حال شیخ صاحب شهادت وشو. دا زمونږ تاریخ دی. دا شهادتونه زمونږ د په تاریخ کې را روان دي. مونږ د جنگ بدر نه شروع اچوله ده د اسلام د غلبې دپاره او اخري مجاهد چې په دې خاوره موجود دي د جمعیت العلماء اسلام کارکن موجود دي. دغه جذبه د اسلام د غلبې به ان شاء الله العزیز قائم او دائم وي. به هر حال شیخ صاحب یوازې د 400 نه د هغه شاګردان په ټوله دنیا کې خواره دي. د شیخ صاحب شهادت یوازې د هغې د وجود لرې کول نه و. هغه یو عظیم محدث و چې په کال کې به 3,000 علما د پاکستان خاورې ته ورکول او دغه به په عالمي دنیا کې خورېدل. د هغې هغه د علم رڼا به ټولې دنیا ته خورېدله. شیخ صاحب یوازې محدث نه و. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه یو عظیم کارکن د جمعیت علماء اسلام زمونږ د مرکزی شورا ممبرو زمونږ صوبایي جماعت سرپرست اعلی په هغه د جمعیت علماء اسلام اعتماد و. د جمعیت علماء اسلام یو عظیم رهنما و. د جمعیت علماء اسلام نه ماورا یو عظیم مبلغ هم و. د اسلام چې څومره شعبې دي د هرې شعبې کې هغه کردار ادا کړی دی. دغه شهادت یو لویه سانحه علم اسلام ته پیښه ده خو موږ د هغې مقابل د هغې دشمنان او مخالفین ته وایو تاسو دوکه کیږئ. تاسو خپل تاریخ دهراو کوئ. موږ به خپل تاریخ دهراو کوو. د حق او د باطل جنگ د آدم علیه السلام نه راواله د قابل او د حابل نښته. قابل ختم شه. د آدم علیه السلام سوچ فکر اوس هم شته. دغه نوح علیه السلام ته راورسېد. د نوح علیه السلام فکر اوس هم ژوندی دی. قوم یې ختم شه. دغه سوچ ابراهیم علیه السلام ته راورسېد. ابراهیم علیه السلام فکر اوس هم ژوندی دی. قوم یې ختم شه. دغه موسی علیه السلام ته راورسېد. د موسی علیه السلام هغه افکار او دغه دین اوس هم ژوندی دی. مخالفین یې ختم شه. دغه سوچ عیسی علیه السلام ته راورسېد. هغه تبلیغ هغه نعره اوس هم موجود ده. قوم یې ختم شه. هغه کامیاب شه. دغه نعره پیغمبر خدا ته راورسېدله. ابو جهل ختم شه. ولید ابن مغیره ختم شو. عاص ابن وائل سهمی ختم شو. هغه دشمنان ختم شو. پیغمبر خدا موجود دی. نن د هغه وارثان موجود دي. څنګه چې زموږ د اسلافو تاریخ ژوندی دی دشمنان یې ختم شوي دي. دغسې الحمدلله د جمعیت علماء اسلام هر کارکن دا د پیغمبر خدا وارث دی. دی به ژوندي وي دشمنان یې ختم دي الحمدلله. او دویمه خبره دا د اخرې خبره کوم. موږ سره جنګ ولې دی؟ موږ سره جنگ ولې کیږي؟ موږ سره جنگ په یو څو وجو باندې کیږي. که د پاکستان په خاوره وکتې شي د علماونو د امن خلک نشته. امن څه ته ویلی شي؟ چې د چا جان مال او عزت ابرو او دین محفوظ وي دغې ته امن ویلی شي. الحمدلله په دې خاوره علما د چا وینې نه تویئ. د چا عزت ته لاس نه اچوي. د چا مال نه خوري. د چا مال نه لوټي. د چا اقلیت د هغې عبادتخانې ته نقصان نه رسوي. نن د امن دعی په دې خاوره ځای ما سره جنګ ولرئ. زه د عالمي کفر سره په جنګ یم. زه مدرسه چلوم. مدرسه هغه دین ژوندی ساتي کوم دین چې د غار حرا نه شروع دار ارقم ته راورسېد. د دار ارقم نه مدینې منورې ته ورسېد.
د مدینې منورې نه نن زما د کلي مدرسې ته راورسېد هغه سوچ او فکر زه په مدرسه کې ژوندی ساتم لہذا ما سره عالمي کور په دې کې په جنګ دی زه حیا او غیرت د دې خاورې ژوندی ساتم ما سره په دې کفر په جنگ دی ما سره مرکز دی زه عالمي دنیا ته خپل دین رسوم ما سره په دې په جنگ دی زه په خانقاه کې تزکیة النفس کوم ما سره په هغې په جنگ دی زه په ملک اسلام غواړم زه سیکولر نظام نه غواړم زه د دنیا د ټولو نظامونو نه بغاوت کوم زه چې نظام منم نظام مصطفی منم په دغې ما سره په جنگ دی نن په دنیا کې عالمي قوتونه لګیا دي مسلمانان شهیدان کوي زه د خاورې د هر مجاهد په صف ولاړ یم که د فلسطین په خاورو هم جمعیت علماء اسلام د هغې مظلوم قوم سره آواز پورته کړی او که د افغانستان په خاورو زه هلته م ولاړم که د عراق په خاورو زه هلته م ولاړم موږ د عالمي قوتونو د سامراج قوت هغې ته ډټ کر مقابله کړې ده موږ سره هغه خلک په جنګ دي موږ عالمي قوت ته وایو چې په دې خاوره ستا کوم خلک دي او ما سره دې په جنګ کړي دي مقدر د هغه د شکست دی مقدر زموږ انشاءالله فتح ده او انشاءالله العزیز دا کانفرنس به د دغې ملک د امن دپاره یو پیشخیمه ثابتېږي او موږ ټول د مولانا سپیان یو چې د اسلام خدمت موږ نه په هر ډګر په هر میدان په څنګ بنیاد غواړي د جمعیت علماء اسلام د چارسدې هر کارکن به انشاءالله په دغه میدان کې ولاړي وما علینا الا البلاغ ماشاءالله د ډاکټر الهي جان د تفصیلی او د تحقیقی بیان نه بعد زه به یو وارې بیا د انصار الاسلام د ملګرو نه هم خواست وکړم چې کوم ځای کې کوم ملګري پنډال کې بدنظمي جوړئ نرمۍ سره او په ترغیب سره تاسو د هغوی اصلاح کوئ او ملګرو ته هم دا خواست دی چې انصار الاسلام ملګرو سره تاسو تعاون وکئ چې دا اجتماع دا منظم پاتې شي متفق او متحد پاتې شي سټیج ته د صوبایي مجلس عاملې انتہائی معزز و مشرانو جناب حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب جناب اماد اعظم خان ایڈوکیٹ صاحب جناب حضرت مولانا محمد رحیم حقانی صاحب انتہائی معزز و محترم جناب شاہ حسین خان آپ علائی انتہائی معزز و محترم جناب عبدالجلیل جان صاحب مشرانو ټولو تشریف راوړلو زه دغه مشرانو ته د مکور کولو نه مخکې زه خواست کوم د جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف شاکر صاحب په خدمت اقدس کې چې هغوی